ډاکټر عافیه صدیقي ته یې ویلي ته به کپړې وباسې او قرآن مجید په دغدو ته په دې باندې باسیره تېرېږي. توبه توبه اعوذ بالله. نو دا تا موږ بیا لفظ عدالت ته پیښوو نو او تا خپلې خور ته پوره بیان کړی دی. نو تقریبا نیمه ګنټه تاسو ملاو شوي ورسره وه نو هغې ته هر څه حالات ویلي دي. ته په کمیس وباسي او پرتوګ نو ته موږ ورته قرآن مجید ږدو او ته په هغه د پاسه تېرېږي. نو توبه توبه هغه مسلمانان اوس چېرته دي نو ورسره پاسې د قرآن مجید او توهین کېږي. نو تاسو ته پته ده عافیه صدیقي ډاکټره نو دا حافظ هم ده نو دې سره داسې کېږي. هغې ویل زه به هېڅکله هم داسې ونه کړم نو زما د ژوند وقف وي نو خو زه به د قرآن مجید مې بصیره تېره نه شم. نو دې کې خور خبرې واورئ نو فوزیه نو دې څه ویلي دي او تقریبا تاسو په دا نیمه ګنټه ورسره میلاو شوي وه. نو راځئ زه د ویډیو تاسو وګورئ. उसके टुकड़े उतारे गए, कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा, तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा, टुकड़े नहीं दिए जाएंगे। और जब चलने से इनकार किया तो मार मार दिया, हाल और बेहोश कर दिया। उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं कलाम पाक की बेहुरमती तो रुकवा दीजिए, कोई एक मुसलमान नहीं फिर क्या पूरे पूरे पाकिस्तान में एक शदाई रसूल नहीं कि वो कलाम पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे فوزیه صدیقي خبرې واورېدلې نو دا وایي ما ته خور ویله نو ته به کمیس او پرتوګ وباسې قرآن مجید به ږدو او په ته به دې بصیره تېرېږي. طبعا پس عدالت ته پیښوو. نو تاسو په د اسلامي د مشتاق احمد هغه ورغلی دی نو هغه دا یو سوال کړی دی نو دا ویډیوګانې د ټولو سوشل میډیا والو ته سوال کړی دا ویډیوګانې مخکې شیر کوي ملګرو سره په دې باندې هر سړی ویډیوګانې جوړی کوي. نو په ډاکټر عافیه صدیقي اواز اوچت کوي نو دې سره به تعالی څه بله ظلمونه شوي دې له خور تقریبا دا خور ډاکټر عافیه صدیقي خور چې دا راووتله نو تقریبا دې په یو خبره کوله نو هر څومره روپۍ لګي په ما ولګوئ ما د دې جیل نه به وباسئ. نو په دې جیل کې به دې سره څه بله سختۍ تېرېږي په دې جیل باندې څه بله تکلیفونه په دې تېرېږي عافیه ډاکټر صدیقه باندې. نو خور یې یو سترګو له اوښې روان یو د یو خبره یې کولې ما دې ته ووایه ټولو پاکستانیانو ته ووایه نو مسلمان نو ما دې جیل نه وباسئ. نو ډاکټر عافیه صدیقي اواز هر سړي ته پکار دی اوچت یې کوي. نو ورکوډ یې سوشل میډیا ورکوډ یې غټې ټولو ته پکار دی ډاکټر عافیه صدیقي اواز اوچت کوي. نو ته یو په امریکې سره په جیل کې پرته د دې سره به څه بله سختې او تکلیفونه په تېرېږي ډاکټر عافیه صدیقه باندې. نو دې ته پکار چې ټولو مسلمانانو د ډاکټر عافیه صدیقي اواز اوچت کړي زموږ خور ده نه په جیل کې پرته ده دې سره به څه بله کوم قسمه کارونه کېږي ډاکټر عافیه صدیقي سره دې ته پکار ټولو مسلمانانو ته په دې باندې ویډیوګانې جوړې کوي. نو دا ویډیو موږ ټول سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.